أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. مولوي صاحبانو ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به نوې مکتبه شامله هم تاسو ته وایم. د نوې مکتبه شاملې څخه مو دا مطلب دی چې یو خو هغه پخوانی ډیزاین، هغه پخوانی شکل د مکتبه شاملې و، هغه خو الحمدلله موږ تاسو زده کړله او زده مو وه. بعض ملګرو به څه ناڅه زده وي او څه ناڅه به اوس زده کړي، بعض ملګري به مخکې نه ورسره اشنا او اوس ورسره مکمل اشنا سوي وي. انشاءالله په هغې کې داسې یو مشکل نه دی پیدا سوی یا نسته دی چې او ملګري پوښتنه وکړي یا وغواړي، انشاءالله مشکلات پرې ټول حل سوي وي. که به څه هم حقونه یې ویل سوي خو هغه زموږ ستاسې د پښتنو چې څونه یا د علمای کرامو چې څونه مطلب او څونه هغه ضرورت دی هغه په ادا سوی دی. نو اوس راځو نوې مکتبه شاملې ته. د نوې مکتبه شاملې طریقه او کار زده کوو. مولوي صاحبانو اول دا خبره کوو چې نوې مکتبه شامله دغه مکتبه شامله ده، دا مکتبه شامله ده. تاسې یې وینئ، دا زما د کمپیوټر پر سکرین باندې چې پرته ده. دا مکتبه شامله تقریبا په نوې په دې ده چې مکتبه شاملې که تاسې خبر واست ډېر وخت 2-3 کاله یې په نیټ کې مکتبه شامله چاته نه ورکولله. هغه د دې چې کوم اپشن و یا د دې چې کوم فولډر و یا د دې چې کوم فایل و هغه یې بند کړی و، نه ورکوي مکتبه شاملې. او اوس مکتبه شاملې دا څو وخت کېږي کود و هغه کلي و حاشیې یې خلاص کړی دی. هر څوک کولی شي چې دا فایل ډاونلوډ کړي او دا فایل ځان سره وساتي او مکتبه شامله ځان سره محفوظ کړي. هغه تقریبا دغه فایل دی. دا اوس چې کوم پر مخ د کمپیوټر معلومیږي دا اوس په دغه شکل کې مکتبه شامله درکوي تاسو ته. مخکې چې دوی بند کړی و هغه پخوانی شکل و، اوس چې دوی کوم تغیرات پکې وکړله هغه دغه شکل دی. نو د دې شکل اوس راځو د دې شکل بعضې فایدې دي یا د دغه مکتبه شاملې بعضې فایدې دي چې هغه زه تاسو ته وړاندې کوم او وایم. یو خو دا مکتبه شامله دا فایده لري چې کله تاسو په دې شامله کې کار کوئ یا ګرځئ یا کتابونه پکې ګورئ، په دې کې تقریبا د کتاب محققه نسخه پرته ده، د کتاب غیر محققه نسخه، د کتاب هغه مخدوش نسخه، د کتاب هغه غلطه نسخه چې په هغه کتاب کې مثال غلطیانې وي یا مثال املایي غلطیانې یا حکمي غلطیانې، کتابتي غلطیانې، ډېرې قسمه غلطیانې راځي. او هغه په هغه پخوانیو مکتبو شاملو کې وه، په دغه مکتبه شامله کې داسې کتابونه نسته دي، بلکې په دې کې ټولې محققې نسخې دي. که تاسې راولاړ شئ دا کتابونه وګورئ، دا کتابونه ټوله د هر کتاب چې تاسې ګورئ په دې کې لیکلي چې محققه نسخه ده. مثلا زه دا اوس راولاړېږم په فقه حنفي کې کتاب الحجه علی اهل مدینه ګورم، دا محققه نسخه ده، تقریبا محققه نسخه ده. دا دې اوس ګوره، دا لاندې چې سره معلومېږي ګوره کتاب چې دا د کتاب نوم دی او محقق نسخه چې دغه محقق څوک دی مهدي حسن گیلانی القادری، دا چې دی دا د دې کتاب محقق نسخه ده. ګوره ټول تقریبا د بیروت لبنان د دې علاقو چاپ دی. ګوره دا دلته دا ولیکله چې د عالمي کتب بیروت د دې څخه ناشر دی او په دغه کې چاپ سوی دی. او مثال تقریبا ټول محقق نسخې. ګوره کتاب الاصل د چا محقق نسخه ده، ګوره دا کتاب الاصل د محقق نسخه پکښې ده او چې تحقیق باندې سوی دی. تحقیق څوک دی؟ هغه دکتور محمد بوینو کالن داسې توري دی. خو چاپ څوک دی؟ هغه بیروت لبنان دی. دا د دې څخه چاپ سوی دی. نو تقریبا دا کتابونه زیات کتابونه یا بلکې ټول کتابونه یې د محقق نسخې څخه چاپ سوي دي. غلطیان او دا نور شیان نسته پکښې کې، املایي و حکمي و داسې غلطیان نسته پکښې کې، او هغه نسبت یې مصنف یا محقق ته هم صحیح دی. او زیات د بیروت لبنان د دوه علاقو څخه چاپ سوي دي. ښه چاپونه یې دي، ښه طریقې دي، ښه هغه ډیزاین واښې ښه په ترتیب پروت دی. دا یې اوله فایده شوله مولوي صاحب. دویمه فایده یې دا ده چې تاسې کله د دې کتابخانې یا د دې مکتبې څخه عبارت اخلئ، یو عبارت وړئ خپل هلته په واټس ته یا مثال یا یو بل پروګرام ته، نو تاسې هغه ډېر په ښه طریقه او په ډېر ښه ترتیب باندې وړي. دوې دانې چې موږ تاسې ورته مثال دوه اړخیزه دغه وایو
مثال بریکټ وایو، دوه اړخیزه بریکټ دی، دوه بریکټ چې ورته وایي هغه هم ورته په خپله ورکوي. اوس مثلا دا دی دلته ما ورته یو شی راوړی دی، دا دی ګوره دغه شی درښیم، دغه ګوره دا دوه بریکټ چې دلته ورکړي دي په سر د عبارت کې چې دغه عبارت دی او په پای د عبارت کې چې دغه عبارت دی، دا دواړه دی په خپله ورکوي. او دا کتاب نوم چې دی ګوره دلته دا کتاب نوم چې دی ګوره اختلاف ابي حنیفه و ابن ابي لیلا، دا د کتاب نوم دی. د دې کتاب په سر په پای کې هم څوک دی دا بریکټونه خپله ورکړي، دا ما نه دي ورکړي. که زه به اوس راولاړ شم یو عبارت به راواخلم، تاسې په خپله ووینئ عبارت دی په خپله دا بریکټ ورکوي. زه عبارت ته بریکټ نه ورکوم. مثلا دا کتاب دی، دا کتاب ما خلاص کړئ، اوس دې کتاب کې دا عبارت ما راواخیستی او دا عبارت سره اخلم. مخکې بیا پس بیا راځو چې د راخیستلو طریقې څنګه دي. خیر تاسې به اوس هم تقریبا زده سوي دا د راخیستلو طریقه او ګوره دا کتاب ما راواخیستی القواعد لابن رجب، دا د کتاب نوم دی. کتاب ته هم بریکټ ورکړله، ګوره ما په لاس نه دی ورکړي. او عبارت چې د هغه رب یسر دغه د عبارت څخه شروع دی او تر دغه ځایه پورې دا ټول ګوره هلته هم په سر کې هم بریکټونه ورکړي، دوه بریکټ دي او دا نورې لاندې په اخر کې هم بریکټونه ورکړي دي. دا تقریبا په عربي کې اوس هر څوک د عبارت په اخر او پای کې استعمالوي. که نه کې استعمال دي تقریبا عربي قانون یا عربي دغه مثال چې کوم املا خط دی یا مثال کوم ډیزاینونه دي، اوس د عربو علما که تاسې خصوصا د علامه عبدالفتاح ابو غده صاحب یا مثال دغه د شاګردانو د محمد عوامه صاحب یا مثال د سید بغداد صاحب یا مثال د ابوالحاج صاحب یا مثال نور داسې دغه صاحب د محمد عوامه صاحب د شاګردانو یا د نورو علماو ښه تحقیقونه وګورئ، هغو خامخا د هر عبارت و د اخري و پای ته دا بریکټونه ورکړي، په لاس یې ورکړي. په بعض ځایو کې په دې شاملې څخه کار اخیستی وي. نو تاسې هم کولی شئ چې دغه شامله استعمال کړئ او دغه بریکټونه او دغه اسانتیاوې پکې راولئ. دا دومره اسانتیا مولوي صاحب د بلې شاملې څخه. درېیمه اسانتیا تقریبا دا ده چې د دې شاملې د عبارت ډېر ښه ښایسته فونټ دی. که دا فونټونه خو تاسې هم کولی شئ چې بدل یې کړئ او وکولی شئ چې خپل د ځان څخه یو فونټ ور بدل کړئ. او کولی شئ چې تاسې د ځان څخه هم فونټ ور بدل کړئ. خو دلته د ډېر ښایسته فونټ ورکړی دی، هغه دغه فونټ دی. تقریبا ما سره شته دی، دا چې کوم شامله کې دی دغه فونټ دغه دی، دغه فونټ ګوره. دا که تاسې بیا کله مکتبه شاملې ته خپل کمپیوټر ته وراچوئ دغه فونټ دی. ګوره چې ما په دغه کې اوس راویستی، په رنګ کې مې راویستی، یا مثال دغه فونټ چې دوی ورته چې نوم یې دی داسې عربي فونټ دی دغه دی. دغه فونټو کې دا ډېر ښایسته فونټ په دې دی چې دی خو دغه دا کوم چې خورجین فونټ یا نور فونټونه دي هغه د اعراب سره ټکر دي، هغه به اعراب نشي ورکولی، هغه د پښتو دپاره دي. که تاسې فونټونه ډېر استعمال کړي، بعضې فونټونه د اعراب سره ټکر دي، اعراب غلط راوړي او یا اعراب غلطوي. بعضې بیا د ها سره ټکر دي، ها په کا بدلوي. بعضې بیا مثال مختلف فونټونه دي. دا فونټونه بیا یو خو په دې ښه دي چې دا نوي تحقیقونه د محمد عوامه صاحب او د عبدالفتاح ابو غده صاحب یا نور د بعضو د شوشو علماو و حنفي علماو چې په شام کې اوسېږي، یا مثال په مصر کې اوسېږي، یا په عربستان په عربي ممالک کې اوسېږي، هم دغه فونټ استعمالوي. او تقریبا موږ ستاسې د عربو یا د عجمو علاقې چې کوم علما دي لکه تقي عثماني صاحب نور علما هم دا فونټ استعمالوي. اوس نوي تحقیقونه په عربي الفاظو کې هم دغه عربي فونټ استعمالوي. دې ته دا ډېر ښه فونټ دی، قرآن کریم په دا فونټ کې لیکلی دی. نو دا فونټ د عربي خپله فونټ، دا ښایسته فونټ دا په دغه شامله کې شته دی. دا خپله دا شامله دغه فونټ ده. که ستاسې سره چیرې دا فونټ نه وي هم تاسې کولی شئ چې دغه شامله استعمال کړئ او دا فونټ خپله دغه عربي عبارت یې راواخلئ او په خپله دا فونټ کې بل فونټ ته بیا نه اړوي. بعضې نور هم د دې شاملې چې د هغه ځانګړتیاوې دي او شوالونه یې دي، تاسې کولی شئ چې د هغو شوالو څخه ګټه واخلئ. ډېر ښه ښایسته کتابونه پکې شته دي چې په نورو مکتبو کې ما نه دي پیدا کړي. خصوصا بذل المجهود د علامه سهارنپوري صاحب د ابو داود شریف شرحه ده. دا ما ډېر کوشش کړی چې په نورو شاملو کې پیدا کړم، خو ما نه دی پیدا کړی. په دې شامله کې الحمدلله شته دی، ما پیدا کړی. دا د اوس تاسې ته راواړوم. بذل المجهود د
دغه کتاب دی د سهارنپوري صاحب کتاب دی. دا دې ګوره راواوښتې، ګوره باذل المجهود فی حل سنن ابي داود، ګوره دغه کتاب دی دا دی، ګوره د خلیل احمد سهارنپوري صاحب کتاب دی. ما په نورو کتابو کې نه دا ګوره دا محقق نسخه ده. محقق چې ډاکټر تقی الدین ندوي دی، مشهور عالم دی، د علماء ندوي څخه دی، د هغو خپل غټ عالم، د هغو خپل غټ دغه دی، په ټول عالمي دنیا کې مشهور عالم دی. نو دا د دې ځانګړي صفاتو د دې مکتبې دا مکتبه که تاسې استعمال کوئ او پیدا یې کوئ، نو ډېرې ګټې به ورڅخه واخلئ او ډېر